پنځه شپېته د کار یې ورته ویلې دلته به پیسې راوځي انجینر صاحب ګوره موږ په اوله ورځ په غونډه کې مانده ولګوي لکه په خامه کې چې روانه کړه په دومره ورځ ځان باسي حاجي صاحب معلومات خبره کړې ده چې بیګا 2 بجې شپې لکه خلک غوندې تیږه اچولې ده چې دا ودې چاو نه مزرار خپل په پیسو راوړم دا تیږه ورته کسرت کې ګولا تیږه بیچي کوي پیسه‌دار یې راوړم مونږ ته راوړم پیسه‌دار نه پیسو تاسو ګوره سردار صاحب ته پیسې چا راولې وای څنګه مرمر تیږه شوې ده نه څنګه مرمر تیږه قبول کړه نه بل دا بلګو دې پرې نو خپل کور مخې کار ما ته یو هفته مخکې یو چا ویل چې وروره د تاسو د پروژې سره خیانت وشي ولې تا ته په شرکت نه خیانت نه ما ته چې زنګ چا ووهه ولې وروره د پرس تیږه د لاړه په وروره په چاکوشي تیږه باندې بدله شوه ما کوم مسؤلیت ادا کړی دی وکیل د بلاک نه خبر کړی دا مخامخ مریض او پروت مال ورور دغه خیانت روان دی مال دې نه پرې مشکر د لیکټیک مال براته شکر د فکر نه کړی دا معنا څنګه باندې وګو باندې شور څنګه دې کار مخامخ دی مال بچو ته خبر ورکړه کې وخت نه کم